په کندوز ولایت کې د ترکیې هیواد د یوې مرستندویه ټولنې مسؤل د دې ولایت له ښاروال سره لیدلي دي. د نوموړې مرستندویه موسسې مسؤل له ښاروال سره په دې کتنه کې د کندوز په بېلابېلو سیمو کې د یو جومات، یتیمخونې او د یو کلینیک د جوړولو ژمنه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به دغه رغنیزې پروژې پلي شي. بل لور ته بیا د یادې مرستندویه موسسې مسؤل د کندوز له ښاروال څخه د ځمکې د چمتو کولو په برخه کې د هر راز همکارۍ غوښتنه کړې. په همدې مهال د کندوز ښاروال قاري ګل نبي انس د دغې ادارې له بشردوستانه کړنو څخه د مننې ترڅنګ په دې برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې د دغو پروژو د پلي کولو لپاره یو شمېر دولتي ځمکه به تثبیت او پر وړاندې به یې اړین ګامونه پورته کړي. دغه ترکي بنسټ په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د اسلامي امارت له بریا وروسته د ترکیې خلکو او د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره تر بل هر وخت خپلې اړیکې لا زیاتې او پراخې کړي دي.